چې درې حالت د انسان داسې دي چې شیطان په د باندې مسلط کیږي او شیطان په د باندې زورور کیږي او شیطان د دې انسان سره سخته مقابله کوي او علما فرمایي چې دا شیطان په د انسان باندې لوبې کوي او د انسان د شیطان یو کینوله شي لکه ماشوم دی وغه په ګوډۍ باندې لوبې کوي په بال باندې لوبې کوي په وړوکي ګاډي وغیره باندې هغه لوبې کوي خاورو سره لوبې کوي نو دغه شان دا شیطان په د انسان باندې لوبې کوي او دا انسان د دې شیطان کینوله شي او دا د شیطان په خوخه باندې تاویږي را تاویږي او بعضې خبرې د شیطان په خوخه باندې کوي د دې مثال داسې شي لکه د انسان ریموټ شیطان سره شي یو چې کله د انسان غصه شي الغضب اوله جنون د دې غصې اولنی حالت لیونتوب دی بس ستا دماغ او کنټرول ستانه سلب شي ستانه واخیستلی شي د هغې کنټرول شیطان ته میلاو شي شیطان تا باندې لوبې کوي بعضې اوقاتو کې تا باندې ښځه طلاقه کړي بعضې اوقاتو کې د کفر کلمات ستا د خولې نه وباسي بعضې اوقاتو کې داسې خبرې وکړي چې ستا دنیوي او د آخرت ډېر نقصان په هغې سره وشي نو لهذا چې کله غصې الغضب اوله جنون واخره ندم به اخره کې سریخ پیمانه وي په مولیانو باندې ګرځي ډېرې مسلې مونږ ته دلته راشي چې ښځه مې طلاقه کړې ده غصو مو پوه شوې نه مو دماغو مې کار ونه کړ اوس څه وکړم چې کله غصه شوي بس خاموشه شه د خولې نه خبرې مه وباسه دا خبرې چې وځي د شیطان په خوښه به وځي دا دې وخت کې په تا باندې بیا شیطان لوبې کوي ته د شیطان د خواهش مطابق به تاویږي را تاویږي او خبرې کوي که ولاړې کښېنه که ناستې پاڅېږه اوبه وڅښه اودس وکړه کلمه ووایه د اعوذ بالله کلمه د توحید ووایه لا اله الا الله نو شیطاني اثرات به ختم شي دویم چې کله د انسان کنټرول د خپل ځان نه ختمیږي او شیطان ته میلاویږي هغه خواهش چې کله غالب شي په انسان باندې چې کله تا باندې خواهش او شهوت غلبو کې به انسان په خپل ځان باندې نه پوهیږي اکثر اوقاتو کې دا په بدکارۍ کې اخته شي په ګناه کې اخته شي په نورو مصیبتونو کې اخته شي خپل بیبي سره په حالت د حیض کې کوروالی وکړي چې کله شهوت په ده باندې غلبه وکړي نو په دغه وخت کې ډېر کنټرول کوه چې دا سوچ کوه چې زما دې وخت کې کنټرول شیطان ته ورغلی دی او شیطان په ما باندې مسلط شوی دی د الله تعالی د حکم دې وخت کې ډېر رعایت کوه او چې په دغې سخت حالت کې تا د الله تعالی د حکم رعایت وکړه بیا ته کامیابېږي او دریم حالت چې کله انسان اوزګار وي د وجه روایاتو کې راځي چې کله انسان اوزګار وي نو شیطان د ده په دماغو کې دمه کوي د اوزګار سړي دماغ د شیطان د دمې ځای وي او په د انسان باندې دا لوبې کوي ګناهونه ورته خیسته کوي ګناهونو طرف ته متوجه کوي نو ته خپل نفس په نیکو اعمالو کې استعمال کا او نیک اعمال پې وکړه فورا پاسې که اودس وکړه او فورا لاړ شه نوافل وکړه که د نوافلو ټیم وي که د قرآن تلاوت وکړه ذکر اسکار وکړه لاړ شه چاته دعوت ورکړه د دین کار کې ځان استعمال کا اوزګار مه کېنه نو دا درې حالت ډېر خطرناک حالت دی چې سړی غصه وي انسان باندې شهوت غلبه وکړي او چې سړی اوزګار وي نو خبره مې دا کوله چې د انسان د عبادت الله تعالی ته ولې خوښ دی دا ځکه چې دا د خواهش مقابله کوي